اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت څلور نویمه برخه. په تیره برخه کې مو د طائف د غزا بیان تر دې ځای پر رسولی و چې خالد ابن ولید رضی الله عنه د مبارزې لپاره ورووتی، خو د کلا څخه عبدیالیل ورته راغږ کړ: ولیا خالد، که یو کال هم پر دې ځای ولاړې والله که څوک در ووځي. خالد رضی الله عنه هم دلته لښکر ته رالی، نو د طائف خلک په کلا داسې ننوتلي دي چې د مبارزې لپاره هم څوک نه راوځي. بیا نو مسلمانانو د بابا جوړه کړه، هغه چې په خیبر کې یې لیدلې او استعمال کړې وه، او هلته مو درته بیان کړې وه چې د بابا یو لو جینه ده چې د لرګي عربي لري او د لرګي پایې لري، او په څو نفرو باندې پرې ویل کېږي. د مخ د خوا په څرمونو او په پستو باندې د دې دپاره پټه ده که دښمن په غشي ویشتل وکړي، غشي په دې څرمنه کې بندېږي، او هغه څوک چې بیا پر دغه جینه وي او یا د جینه شیاته وي هغه ته غشي نه ورسېږي. دغه څرمنې او پوستونه د غشي جین ګرځي او په دا څرمنه کې بندېږي، او که په اور وویشتل شي نو بیا دا څرمنې په اوبو باندې لندې کې بیا دا اور اثر نه پر کوي. نو مسلمانانو دغه دبابه جوړه کړه او 100 نفر اصحاب کرام د دغه دبابې تر شا باندې روان دي او دبابه پرې وهي، غواړي چې دغه جینه د قلا و دیواله ته ورورسي او هلته بیا پر جینه باندې وروخیږي او قلا ته ورواوړي. اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقیله سلا باندې شروع وکوله، ځکه دا د هغه وخت لو او درنه سلا وه. واقعا هم دغه دبابه د طائف و قلا ته ورنږدې سوه. د اهل طائف سره بیا یو بل کشنی اسلحه ورسره وه، لکه کشنی منجنیق چې ډبرې په ویشتلې. هغو بیا دغه اسلحه ورته کښېښوله او د مسلمانانو دبابه یې په لولو ډبرو باندې ویشتله. په غشو یې نه ویشتله، ځکه غشي تاثیر نه پر کوي، نو یې په ډبرو ویشتله، ځکه دا دبابه چې په ډبرو وویشتل شي امکان لري چې ماته شي. څنګه چې د مسلمانانو دبابه کمزورې وه، د پخوا څخه یې مضبوطه او محکمه نه وه جوړه کړې، دا لته یې د کار چلولو دپاره فرسیانو باندې تړلې وه، موقتي شی یې جوړ کړی و. نو دبابه ماته سوه او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړ، حتی څو نفره یې زخمیان هم کړل. مسلمانانو بیرته پر شا باندې تګ شروع کړ او دغه حمله هم ناکامه سوه. د طائف محاصرې د 20 ورځو په شاوخوا کې دوام وکړ. د مسلمانانو د طرفه دغه حملې او کوششونه پر لپسې جاری دي چې قلا ته ورننوځي، خو ټوله کوششونه بې فایدې دي. یوه بله ورځ بیا مسلمانانو حمله وکوله چې هغه هم بې فایدې سوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست دی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دې باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول باندې حمله پر وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابا بکر، ان الله لم یأذن لی بفتحها. یا ابا بکر، الله جل جلاله د طائف د فتح کولو اجازه نه درته کړې، او دغه د طائف نه فتح کېدل الله جل جلاله تر دغه د مخه په خپل کتاب قرآن مجید کې ذکر کړي ول، چې د سورة فتح په 21 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. یعنی یو بل ځای ستا چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري. ډیر مفسرین دغه ځای هغه فتح د طائف بولي چې طائف اوس نشي فتح کولی. الله جل جلاله داسې مقدره کړې وه چې اوس یې نشي فتح کولی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبر واورېدی، نو ویل: یا رسول الله، خلکو ته د کوچ او د بارېدلو اجازه نه وکړه، یعنی دا چې طائف نه فتح کېږي نو خلک په بارېدلو سره امر کړ. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، ځکه وحی نازل شوی وي چې نشي فتح کولی. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د خیمې څخه راووتی، غواړي چې خلک په بارېدلو امر کړي.
ویل دل چې د عمر فاروق رضی الله او د ابو المحجن ثقفي په مابینځ کې یو تود بحث او سوال جواب شروع دی. ابو محجن الثقفي چې د قلا پر بام باندې ولاړ دی او حضرت عمر رضی الله عنه پر مځکه ولاړ دی په لوړ आवाज او په نارو یو د بل سره خبرې کوي. ابو محجن ورته وایي تاسو څوک یاست؟ تاسو جنگ نه سئ کولای، نه مو جنگ زده دی، تاسو د جنگ خلک نه یاست، کمزوري یاست. عمر رضی الله عنه بیا ورته وایي تاسو لکه کربوړي په غار کې پټ یاست، چیرې به راسه ولاړ سئ، قسم په والله یو کال به دلته درته ولاړ یو تر څو چې وراوتلو ته مجبور. اوس ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خیمې څخه راووتی چې خلک په بارېدلو امر کړي او دلته د عمر رضی الله عنه او د ابو المحجن په مابینځ کې دا سوال جواب شروع دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل اولیا عمر داسې مه وایه، الله د طائف د فتح کولو اجازه نه ده کړې. عمر رضی الله عنه ورته وویل تا دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل؟ ابو بکر ورته وویل هو. بیا عمر صاحب وویل نو باریږو؟ ابو بکر رضی الله عنه هو. نو مسلمانانو ته داسې امر وشو چې سبا به باریږو. اوس چې د باریدلو امر په مسلمانانو کې نشر سو، ځینې د جهاد شوقیان چې ځوانان ول، خاصتا هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي ول او پر خپله تېښته غمجن او پښیمانه ول، خپلو ځانو ته قهر راغلی و. اوس غواړي چې د ثقیف او د حوازن څخه خپله بدله او انتقام واخلي. هغه وویل چې موږ نه باریږو تر څو طائف فتح نه کړو. نو دغه کسان رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل، ویې ویل یا رسول الله طائف مو نه دی فتح کړی او موږ څو موږ باید چې جنګ ورسره وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله د فتح اجازه نه ده راته کړې. دوی ټینګ شول ولته مو تجربه کړه یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه دی ورسئ حمله پر وکړئ. هغه احساساتي ځوانان سره یو ځای شول او د طائف پر قلا یې ډېره شدیده حمله وکوله. خو د قلا د طرفه په غشو ویشتل شروع شول. دونه غش یې پر واورول چې ټوله یې زخمیان کړل، یو هم بې له زخمه نه سو پاته. ځوانان بیرته ټوله زخمیان راغلل. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل سبا باریږو ان شاء الله. خلک هم په دې فیصله باندې خوشاله شول او هیڅ چا هم هیڅ نه وویل. خلک د باریدلو لپاره د سامان په تړلو مشغوله شول او رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان سره خندل. په سهار کې مسلمانان رابار شول او طائف نسو فتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکوي او رهي شو، رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست آئبون التائبون العابدون لربنا حامدون. پلار کې بیا ځینې هغه اصحاب کرام چې په دغه نه فتح د طائف باندې ډېر خواشیني او ناراضه ول چې طائف ولې نسو فتح. ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او ورته ویل یا رسول الله وثقیف قوم ته شرا وکوه. رسول صلی الله علیه وسلم چې نبی الرحمه دی وی فرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، یعنی ای الهه ای خدای ثقیف ته هدایت وکړه او مسلمانان راولې. د شرا پر ځای دعا ورته وکوله او واقعا هم لږ موده وروسته الله جل جلاله ثقیف قوم ته هدایت وکوي او د دوی ډله مدینې منورې ته او رسول صلی الله علیه وسلم ته د خپل اسلام د اعلانولو لپاره رالل او په اسلام کې داخل شول. دغه د طائف د خلکو مسلمانېدل به بیا په خپل وخت کې درته بیان شي ان شاء الله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د طائف محاصره پرېښول نو جورانیې ته ولاړی. جورانه خو هغه ځای و چې د حنین غنیمتونه پکښې یو ځای سوي ول. رسول صلی الله علیه وسلم دلته په جورانه کې اوسېږي او غنیمتونه نه تقسیموي، انتظار کوي چې شاید د ثقیف او د حوازن خلک راسي او مسلمانان سي او رسول صلی الله علیه وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي، یا خو به هغه خلک لږ تر لږه د خپلو ښځو او د ماشومانو طلب وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د 15 ورځو په شاوخوا کې دلته د دوی د راتګ انتظار وکړو چې ګوندې یو څوک به راشي، خو بیا هم د ثقیف او د حوازن د طرفه هیڅ څوک نه رالی. رسول صلی الله علیه وسلم د شوال پر شپږمه د مکې مکرمې څخه راوتلی و. اوس د شوال میاشت پای ته ورسېدله، حتی ذوالقعده هم پر تېرېدو ده. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې کفار د خپلو ښځو او د اولادو دپاره هم نه راځي. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې غنیمتونه دي وویشل شي، ښځې او ماشومان، زر او اوښان، پسونه دا ټول دي وویشل شي. د غنیمتو څخه اول هغه کسان
کسانو ته تقسیم ورشروع کړي چې په عربي کې مؤلفه القلوب ورته ویل کېږي. مؤلفه قلوبهم هغه کسان دي چې د عربو اشراف او رئیسان دي چې نوې ایمان راوړي دي، تازه مسلمانان شوي دي، خو اسلام تر اوسه ضعیف دی، د تزلزل په حالت کې دي. دا امکان یسته چې په لږ خواشیني سره د اسلام واوړي. نو د دغو غنیمتو څخه په دې سبب هغو ته خاصه برخه ورکول کېږي چې زړونه اسلام ته راجذب شي، پر اسلام باندې ټینګ شي او اسلام قوي شي. یا خو هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي، رسول صلی الله علیه وسلم د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه دوی ته هم په غنیمتو کې حصہ ورکوي چې اسلام ته راکش دي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډیره لو حصہ ورکول شو هغه ابو سفیان. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دغه غنیمتو تقسیم کوي او اول هغه څوک چې حصہ ورکړه هغه ابو سفیان. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل سل اوشه ورکی، د سرو زرو سل اوقیه هم ورکی. دا ډیر زیات مالو، سل اوشه پوره سرمایه و، حتی نن ورځ هم سل اوشه ډیر مال بلل کیږي. یو اوش په څو دی، فسل کې ضرب کړه چې د هغه وخت څونه زیات مال یې جوړېدی. ابو سفیان ډیر خوشاله شو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان پټو اوار کوي د زرو سل اوقیه پکې واچولې. ابو سفیان وویل یا رسول الله زما د زوی معاویه حصہ هم راکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د معاویه دپاره هم سل اوشه او سل اوقیه د زرو دي. د زرو دغه سل اوقیه هم په پټو کې ورواچول شول. ابو سفیان بیا وویل یا رسول الله زما د هغه بل زوی د یزید حصہ راکړه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه لره هم سل اوشان او سل اوقیه د زرو دي. دغه سل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول شول. ابو سفیان چې اوس خپل پټو راټول کړي او غواړي چې په شای کې نیس پورته کولی، ډیر درانه دي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم عطا او ورکوه. فکر وکړئ چې دا څونه زر ول چې یوازې ابو سفیان ته ورکول شول چې ابو سفیان یې په شا کولی نشي. نو ابو سفیان وویل مرسته را سره وکوي، راپورته یې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا په خپله یوازې پورته کړئ، یوازې بیا وړې هم. ابو سفیان مجبور شو زورونه په اخر کې اوږه تر لاندې کړه او پورته یې کړ. د بار سره رئیس رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو، سر یې وښوراوه چې د مال او د پیسې محبت څونه د انسان په زړه باندې اثر کوي او څونه د انسان پر زړه ننوځي. دا هغه اوله ورکړه او اوله حصہ و. بیا حکیم ابن حزام ته سل اوشه ورکړ، هغه سل نور وغوښتل، سل نور هم ورکړ. صفوان ابن امیه ته سل اوشه ورکړ، بیا سل وغوښتل، بیا سل اوشان ورکړ. حارث ابن الحارث ابن کلده هغه ته هم سل اوشان ورکړ. بیا عینه ابن حسن ته ورژغ کړ. عینه خو هغه سړی دی چې ټول مخالفتونه مخکې بیان شول، خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دته هم سل اوشان ورکړي او سل اوقیه د زرو ورکړي، دته هم ورکول شول. اقرع ابن حابس ته هم سل اوشان او سل اوقیه د زرو ورکول شول. دغه رقم نور مشرانو ته سل اوشه او سل اوقیه د زرو ورکول شول چې دغه خلک د تاریخ او د سیرت په کتابو کې د اهل المئین په نامه سره یادېږي، یعنی چې د غنیمت په حصو کې په سوو حصې ودی ته ورکول شول. دارنګه نور مشرانو ته 50 اوشان ورکول شول، تر داسې اندازې چې په خلکو کې دا خبر نشر شو چې محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه او سخا کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کله چې مشران خلاص ول په نور عام خلکو یې شروع وکوله هغه ته حصې او مالونه ورکړي. په دې وخت کې د عربو د نورو قبایلو څخه خلک را شروع شول چې په دغه غزا کې اشتراک هم نه وکړي او مالونه غواړي. یو اعرابي رالی د رسول صلی الله علیه وسلم څخه مال وغوښتی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا دته ورکړي. خلکو ورته وویل چې واخه دغه پسونه یې ټول ستا، ډېر زیات پسونه ول. اعرابي وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم پسخند راویې؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پسخند نه دروم، ورسه بویه زه. اعرابي هم ورلی پسونه
اوس بیاي خو په دې انتظار دی چې اوس به غږ را باندې وسی چې چیرې بیاي یو څوک به می د پسو د بیول څخه منع کی خو نه چا څو ورته وویل او نه چا منع کوي د پسونه رهي کړي دي او تر شا ګوري چې اوس به می څوک راوګرځي خو نه څوک ستا او نه څوک څو ورته وایي څوک خپل قوم ته ورسېدی او قوم ته ورنارې کوي ولورسي ورسي مسلمانان سي ورسي مسلمانان سي محمد صلی الله علیه وسلم د هغه چا پر قسم ورکه کوي چې د فقر سره بیریږي یعنی داسې ورکه کوي چې ځان ته هیڅ شی هم نه پرېږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یو ورځ محتاج سم هر څوک سي هر څونه سخی وي خو بیا هم د ځان د ضرورت لپاره څه مال راګرځوي یا لږ تر لږه د خپل د احتیاج د وخت لپاره یو څه مال شتي او د احتیاج فکر ورسره وي مګر اعرابي وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د فقر سره هیڅ بیره نشته قوم چې د رمه او پسونه ولیدل هغه هم مسلمانان شول دغه د زړو راجذبېدل دي چې په دغه مالو سره خلک اسلام ته رسول صلی الله علیه وسلم راجذب کړي اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي عرب راټولیږي څو چور او ازدحام جوړ شو هر یو څه غواړي حتی رسول صلی الله علیه وسلم د ډیر ازدحام په سبب د خپل ځای نسی شوړېدلی د خلکو د ډیروالي څخه حرکت نسی کولای خو د ډیر مجبورۍ څخه د خپل ځای سره پر شاب لاړی هلته بیا خلک پر راټول شو هر یو زورونه او ناره وی یا رسول الله ماته راکه ماته راکه څو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه زورو او پریوهلو کې یو ونی ته ورسوي د ډیر چور او د ډیر پریوهلو په سبب باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د اوجو مبارک څخه پټو یا وشوي دی یا په یو درخت کې بند شو یا د خلکو د چور په سبب باندې کش شو او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک بدن ښکارا شو رسول صلی الله علیه وسلم ناره کې ایها الناس ردوا علی ردائی ردوا علی ردائی ای خلکو زما پټو راکې زما پټو راکې په والله کزما سره د تهامه دونو پشمیر حیوانات وي ټول به در باندې تقسیم کوم تاسو به ما نه بخیل وویني نه بیزړه نه درواغجن یعنی زه نه بخیلم چې شي نه درکوم او نه د فقر بیرېږم چې ځان ته راکښوم او نه درواغ وایم په والله هیڅ شي نه د سګرځوم هلته رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړو د هغه پر بو کې لاس تیر کړي د اوښ یو څه وړي په لاس ورلې هغه په لاس کې راپورته کې او یې فرمایل ای خلکو په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو په اندازه باندې هیڅ شی هم زمانه دی بیل خمسه چې هغه 15 حصہ ده او هغه خمس هم ټول پرتی باندې ویشم هیڅ شی ځان ته نه پرېږدم په دغه وخت کې یو اعرابي رالی اعرابي خو پیژني هغه صحرایي عرب ته وایي کیږي چې په خیمو او په قبیلو کې اوسېږي اعرابي رالی او رسول صلی الله علیه وسلم ونیوي او هغه کاله داسې په زور کش کوي چې د دغه کشیدلو په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارکه غاړه باندې سور داغ پاتې شو او وی ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته هم یو څه راکړه او عدل وکړه قریش ظالم قوم دي حضرت عمر رضی الله عنه د دې خبرې تحمل نسوي کولای او اجازه ورته چې دغه سړی مړ کړي ځکه دغه خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل قریش دي دی اوس وایي قریش ظالم دي عدل وکړه خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل پرېږده یا عمر او دغه عربی ته مالونه ورکل او ورکل څو په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل الاس راضی شوی عربی ول هو راضی دا د خلکو سره د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند اخلاق او معامله او ورکړه او دغه حلم او پراخه سینه و چې په دغه سی بی ادب خبرو هم نه پر قهر کېدی دغه ویش چې تر اوسه پورې کېدی دا په خمس یا د غنیمتو په 15 حصہ کې وو چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې وو او د غنیمتو هغه پاتې څلور حصے پر لشکر باندې تقسیمیږي پس له هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خمس د ویشلو څخه فارغ شو نو یزید ابن ثابت رضی الله عنه امر کوي چې نور غنیمتونه او خلک دی را حاضر شي او بیا هغه پاتې غنیمتونه پر لشکر وویشل چې هر سړی ته څلور اوشه او ویشت سونه ورورسېدل او هغه څوک چې آس به درلودي هغه ته 12 اوشه او یو سلوشل سونه ورورسېدل اوس به د دغه ورکړې په باره کې د امام غزالی رحمه الله قول در سره نقل کړ امام غزالی رحمه الله وايي د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست باندې جوړ او بناو ځکه په دنیا کې ډیر داسې قومونه شته چې حق ته په نس وروستل کیږي نه په عقل باندې یعنی نس ورچاخه نس ورمورکه او به حق ته ورول
لکه څنګه چې حیوان په یو مټ شپېشت باندې خپل لارې ته راوستل کیږي دغه شپېشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان به درپسې وي څو هغه د کوټې او د امن او د امان ځای ته یې ورولي دغه رنګه ځینې انسانان داسې وي چې یو قسم فن او حکمت به ورسره کاروي تر څو د ایمان سره الفت پیدا شي او ورته راجذب شي یعنی په عقل سره سمې لارې ته نه راځي په دلایلو سره سمې لارې ته نه راځي بلکې نس یې ورموړ او مال ورکړ بیا حق ته راوله او حق ته راوبله یو شی ته ښه متوجه سي د دشمن څخه غنیمت هر شی سي او هر څونه شی سي هغه پر 15 حصے باندې ویشل کیږي چې هغه 15 حصے ته خمس ویل کیږي او دغه خمس تصرف د وخت د امیر په لاس او په اختیار کې وي څنګه چې د هغه خوښي پر هغه قسم به د اسلام او د مسلمانانو د مصلحت لپاره وویشي او پاتې هغه څلور حصے هغه د لشکر حق دي او پر دوی باندې ویشل کیږي اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته دغه ډیر مالونه ورکول هغه ټول د خمسه څخه ول او د مصرفولو اختیار د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې او دغه ذکر سو خلکو ته ورکړي چې ودغه ورکړو ته عطیه یا عطیات وایي کیږي او دغه عطیات چې تر خپل حصے زیات او یو امتیازي ورکړه ده دا د قریشو یا د نور قبیلو و مشرانو او عرب ته ورکول شو دغه امتیازاتو څخه انصارو ته هیڅ شی نه ورکول شو او پاته د غنیمت هغه نوري څلور حصے هغه خپل حقدارانو ته که مهاجرین ول که انصار او که د نور قبیلو خلک ول پر ټول لشکر باندې په صحیح تقسیم سره وویشل شو او هر چاته خپل حساب پر ورکول شو مګر څنګه چې په عطیاتو کې و انصار ته شی نه ورکول شو نو د دې په زړه کې څنګه امیدي پیدا شو او په دغه باره کې خبري سر کولې یو د انصارو سره ویل رسول صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره یو ځای شو او د هغه په مابین کې شو موږ یې هیر کو بل بیا ویل الله دې رسول صلی الله علیه وسلم ته مغفرت وکړي قریش ته ورکوي او موږ پرېږدي حال دا چې موږ د تور څخه تر اوسه د دوی وینې څخه یعنی تر نن ورځې پورې د دوی سره په جنگو کې موږ ولاړو او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي انصار په دغه شکایتو کې ول او د نن په ژوند کې ډیر خواشینی او غمجن ول سعد ابن عباده رضی الله عنه چې د انصار د مشرانو څخه دا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی او ورته ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپل زړه کې په دغه کار باندې ناراضه دي ځکه خپل قوم او د عربو ټول قبیلو ته دي لوی عطیات ورکړي یا رسول الله بیل انصارو ته دي شي نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا سعد ته په خپل په دې باره کې څه وایې ستاره یې سعد رضی الله عنه ویل یا رسول الله زه هم زما د قوم یو سړی رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل د سعد ابن عباده رضی الله عنه په زړه کې یو څه ورګرځي نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ټول انصار په یو ځای کې سره راټول کړي چې ټول کله سره یو ځای شول او پرسول بیا ماته خبر راکړي سعد رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه راووتی او ټول انصار په یو ځای کې سره ټول کړل په دغه جمله کې څو نفره د مهاجرینو سهم رال هغه ته اجازه ورکول شو او بیا نور مهاجرین رالل هغه یې منع کړ ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې بیل انصار او بل څوک بنه پرېږدي کله چې ټول انصار سره یو ځای شول او یو نفر هم نشو پاتې نو سعد رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ویل یا رسول الله د انصارو ټول کسان سره یو ځای شوي دي رسول صلی الله علیه وسلم ورغی او دوی ته په خطبه ویلو شروع وکول اول د الله جل جلاله حمد او ثنا ویل او بیا درود ووی او بیا و فرمایل یا معاشر الانصار دا څه خبره ده چې ما ته رسیږي ستاسو د طرفه څخه هغه دا چې ستاسو په زړه کې فرما باندې یو شی پیدا شوی دی آیا زه تاسو ته په داسې حال کې نه درلم چې تاسو په گمراهی کې واست او الله زما په واسطه باندې تاسو ته هدایت وکوي ایا زه په داسې حال کې نه درلم چې تاسو غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کاست ایا زه په داسې حال کې نه درلم چې تاسو سرپاشلی او مختلف واست او الله جل جلاله په ما سره متفق او سره یو ځای کاست هر جمله چې رسول صلی الله علیه وسلم ورتوي انصار په جواب کې ورتویل مننه او احسان الله او رسول الله لردي مننه او احسان الله او رسول الله لردي یعنی هو دا د الله او د رسول الله احسان دي موږ منو رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو تصدیق او مننه کوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا معاشر الانصار ایا زما د خبرو جواب نه راکوي هغه ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله مننه او احسان الله او رسول الله لردي موږ څه وایو
رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که مو خوښه وای ویلې به مو وای او دغه ستاسې خبره به حق او پر ځای هم وای ویلې به مو وای چې ته موږ ته په داسې حال کې رالې چې خلکو دې تکذیب کوئ او موږ دې تصدیق وکړي مغلوب رالې موږ دې مرسته وکوله شړل سوی رالې موږ ځای درکړي غریب رالې موږ خپل مال در شریک کړي انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه د خپل ورتګ فائدې او نتیجې هم ورته بیان کړي او هغه د دوی احسانات هم ورته بیان کړ رسول صلی الله علیه وسلم نور هم وفرمایل یا معاشر الانصار تاسو د فانی او بی ارزښت د دنیا په سبب باندې ناراضه سواست هغه چیزه د دې دنیا په سبب سره د خلکو زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما تاسو وقوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پرېښولاست یعنی دا چې ما و تاسو ته شي نه کیدل زه تاسو پر ایمان باندې باور لرم او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معاشر الانصار آیا تاسو نه یاست راځي چې خلک د پسو او د اوښانو سره خپل کورو ته ځي او تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم سره خپل کورو ته ځي په والله هغه شی چې تاسو در سره بیاست هغه تر دې خیر دی چې خلک یې ور سره بیاي یو واری انصار ناره کې رضینا راضیو هو رسول صلی الله علیه وسلم غواړو انصارو ډیر شدید او په لوړ اواز سره جړا شروع کړ رښتیا هم دا هیڅ نصر قیاسي او نصر نږدې کېږي چې خلق سنه او اوشان بیاي او انصار د رسول صلوات الله علیه وسلم سره ملګری دي او هغه ور سره بیاي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل فوالله که هجرت نه وای زبد د انصارو څخه یو سړی وای یعنی د هجرت فضیلت کنه وای ما بخپل ځان د انصارو څخه بللې او که خلق پر یو لار ولاړ شي او انصار پر بل لار ولاړ شي زبد د انصارو پر لار باندې ور سره ولاړ سم او بیا رسول صلی الله علیه وسلم انصار ته دعا وکول اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء الابناء الانصار الهی پر انصار ورحمیږي د انصار پر زامنو ورحمیږي او د انصارو د زامنو پر زامنو ورحمیږي انصارو مبارکانو دومره وژنرل چې ژړې مبارکانې په اوښکو باندې لندې شوې او وی ویل موږ په دې راځو چې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ حصہ او برخه وي انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول صلی الله علیه وسلم په دعا باندې ډیر خوشاله شول د رسول صلی الله علیه وسلم په حکمت او په شتر تصرف سره هغه مشکل چې د انصارو په ژوند کې پیدا شوی و هغه پای ته ورسېد کنه ممکنه و چې د هغه مشکل په سبب د انصارو په زړه کې او په مابین کې یو فتنه جوړه شي اوس چې غنیمتونه ټول وویشل سول رسول صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرامو ځانونه تیارول چې مکه مکرمه ته ولاړ شي د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یو ډله رااله هغه هلته مشوره سره کړې و چې شزي او اولادونه مو ټول د لاس ووتل بل هغه ژوند مشکل دي او مالونه مو هم د ټول د لاس ووتل نو یو ډله چې 14 نفر ول او مشر حذیل ابن سرد وو چې د رسول صلی الله علیه وسلم او طرف ته راولېږل چې په دې ډله کې د رسول صلی الله علیه وسلم رضعی اکا ابو برقان هم د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي او ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم رحم را باندې وکړه موږ ته هیڅ شی نه سره پاتې نه شذي نه اولادونه نه مال نه حیوانات را باندې ورحمیږي نور هم ډیری داسې خبرې وکولې چې د چا زړه په نرمیږي رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا دونه مده چې زه دلته پاتې وم په والله د بل شي د پاره نه وم پاتې بیل دي چې ما ستاسو انتظار کوي ما غوښتل چې پر تاسو باندې رحم وکوم تر وی میاشتې زیاته مده زه دلته پاتې وم او تاسو انتظار مې کوي شل ورځې په طائف کې محاصره واس تاسو نسو تسلیم او تر لس ورځې زیات دلته ز تاسو په انتظار باندې وم ما غوښتل چې په دغه موده کې تاسو د خپل شوزو او اولادو طلب وکوي اوس چې ما غنیمتونه وویشل تاسو رااله اوس هغه شان چې زما په لاس کې ول هغه ټول وویشل شو د خلکو ملکیت وګرځیدي اوس څه نسم درکواله هغه بیا هم زاری کولی او ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم یو چاره مو وکړو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو زما سره د خلق ویني یعنی زه یوازې نه يم چې د خپل خوښ سره موافق تصرف وکړم بلکې دا خلق چې زما سره ملګری دي دا ټول زما سره پر داسې هیڅ ملګری دي چې دا غوي په مشوره او په خوښه باندې دا کار کوي
او ماته تر هر شي رښتیا ډیر خوښ دي. اوس تاسې ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي کمالونه، یو د دغو دوو شیانو څخه اختیار کړي، ټول شیان نسم درکولی، یا به مالونه غواړي یا به ماشومان غواړي. هغه وویل د اولادو سره موږ شی نه برابروو. او داسې وویل لا نعدل بالاحساب شیئا، موږ ښځې او ماشومان غواړو، د ښځو او د ماشومانو سره بل شی نه برابروو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې موږ د ماپښین لمونځ ادا کوي تاسې ولاړ سئ او ووایاست موږ مؤمنان د رسول صلی الله علیه وسلم موږ مؤمنانو ته رسول صلی الله علیه وسلم شفیع کوو او رسول صلی الله علیه وسلم ته مؤمنان شفیع کوو. بندیان بیرته موږ ته راپرېږدي. اوس د دې د بندیانو د خلاصولو طریقه هم رسول صلی الله علیه وسلم ورښیي. کله چې مسلمانانو د ماپښین لمونځ ادا کوي، محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو کیسو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.